الوتکه کې د زیړ ویښتانو یوې نجلۍ سره په څوکۍ کې کښېناستم. اختر ماما د یوه څوکۍ مخ ته کښېناستې. زما زړه له ډاره رپېدی. ما ویل چې څوک راپسې رانسي او له الوتکې مې ښکته نه کړي. تر هغې مې زړه په ځای کې نه و تر څو چې تیاره وغږېده او الوتو ته یې ځان جوړ کړي. ورو ورو الوتکه په ځمکه روانېده او د څو ثانیو خبره وه چې الوتکه د سعودي فضا ته پورته سوه. په دغه وخت کې مې لومړی له ځانه سره ډېر وژړل او بیا مې وخندل. ومې ژړل په دې چې احمد به زما ورتلو ته لاره ګوري. په زړه به یې څه ورګرځېدلي وي چې ولې مې مور رانغله. له نیانه به یې زما د نه ورتلو پوښتنه کړې وي. څومره به یې ژړلي وي رب سي. الوتکه له سعودي فضا نه په وتو کې وه چې خندا راغله ځکه چې وطن ته تلم. زما په حال د زیړ ویښتو نجلۍ پوه سوه خو ځان یې راباندې اړو پوه نه کړي. لګیا وه ډېر څه یې خوړل. د احمد له غمه مې څو ځلې اوښکې توی کړې خو هغې ته زما ژړا او خندا ټوکې ښکارېدې. په خپلو چورتونو کې ډوبه ناسته وم. کله کله به راته اختر محمد غږ کاوه ویل به یې تکلیف خو به نه وي. ما به وویل نه نه وروره هېڅ تکلیف نسته. مګر ما خو د اسلام آباد هوایي ډګره پورې په الوتکه کې ډېر وژړل. کله چې د هوایي ډګر نه ووتلو په دروازه کې لږ تم سو. اختر محمد راته وویل خورې څنګه فکر کوې پېښور ته ځو او که څنګه؟ ما خو مخکې په دې هکله سوچ کړی و چې کله اسلام آباد ته ورسېدو پېښور ته به نه ځو. ځکه ما ویل چې د کلي او مالې خلک به مو ونه ویني. په اسلام آباد کې به پاته سو. د یوه پلان له مخې به کلي ته ولاړه سم. نو اختر محمد ته مې وویل وروره په یوه ټکسي کې به اوس د ښار یوه هوټل ته ولاړ سو. هلته به سره نورې خبرې وکړو. هغه وویل سمه ده خورې څنګه چې ستا خوښه وي هماغسې به وکړو. ټکسي وان ته یې وویل موږ د ښار یوه هوټل ته ورسوه. ټکسي والا لومړی هغه ته وکتل او بیا یې ما ته. اختر محمد وطني جامې اغوستې وې. ما هم په الوتکه کې هماغه پخوانۍ جامې چې له کوره افغانستان ته پکې راوتلې وم اغوستې وې. په ټکسي کې به لږ شېبه کې ورسېدو. د یوه هوټل مخې ته ټکسي ودرېده. ویل دا د ښار لوی هوټل دی. ما ویل څو دې کېږي؟ هغه وویل 50 روپۍ سوې. ما ورته له اختر محمد نه مخکې 100 روپۍ ورکړې. ټکسي والا راته په غور او ژور نظر وکتل. خوله یې له خوشحالۍ نه لاړه. اردو یې شکریه ادا کړه او موټر ته وختې. موږ خپل بکسونه راواخیستل او نیغ هوټل ته ورغلو. د هوټل والا سره اختر محمد د کوټې نیولو خبره وکړه. په دویم پوړ کې یې کوټه راکړه. بکسونه او سامانونه مې په کوټه کې کښېښودل. رښتیا هم چې ډېر ښکلي هوټل و. کوټې یې پاکې او منظمې وې. اختر محمد ته مې وویل ما ویل راځه وروره چې لومړی لاندې په هوټل کې ډوډۍ وخورو. وطن ته د تګ پلان به وروسته جوړ کړو. لاندې کېوتلو ډوډۍ مې وخوړه. دوباره کوټې ته راپورته سو. اختر محمد د میز یوې خواته او زه د میز بلې خواته کښېناستم. ما ویل وروره اوس به داسې وکړو چې خدای کوي لومړی به زه درته ستا د واده اول ور پیسې درکړم. له جیب نه مې هغه ته 4 لکه کالدارې ور وشمېرلې او ورته ومې ویل وروره د واده لګښت پیسې دې هم پر ما دي. ته همدا نن پېښور ته ولاړ سه. پیسې به کور ته یوسې. خپله کورنۍ به ووینې. یوه شپه پس به بیا زموږ کلي ته ولاړ سې. د خپل ورور نوم د کور او کلي پوره پته مې ورکړه. ورور به مې له ځانه سره راولې چې هغه مې په پټه توګه کور ته بوځي. هغه په زړه کې ډېر خوشحاله سو. نور یې څه ونه ویل یوازې دومره یې وویل خورې ډېره ښه ده. همدا نن به پېښور ته ولاړ سم. کور کې به یوه شپه وکړم. خپلوان به مې ووینم. بیا به ستاسې کلي ته ولاړ سم. ما ورته د موټر کرایه هم ورکوله خو هغه نه اخیسته. ویل یې خورې تا خو زما جیبونه له پیسو راډک کړل. د موټر کرایه ولې راکوې؟ اوس خو به دې لکه د خپل ورور غوندې خدمت کوم. ما ویل وروره پام دې وي چې ستاسې په خپل کور کې زما خبرې او دا کیسه چاته ونه کړې تر څو چې زما خور ولې درته په ثابت نه وي رسېدلې. چاته به زما خبرې نه کوې. بله دا چې کله جلال آباد ته ورسېدې زموږ د کلي پته خو مې درکړې ده. په موټر کې لا نیم ساعت کې زموږ کلي ته رسېدی سې. کله چې ورسېدې له چا نه به زما د پلار د کلي او کلا پوښتنه وکړې څوک به یې درته وښیي. خو ګوره اختر محمد وروره یوې خبرې ته دې فکر وي چې زموږ په کور کې بغیر زما له وروره
نور څوک خبر نه کړي. ډیر په پټه توګه به هغه له ځانه سره را روان کړي. ویل یې شدي خورې ته هیڅ فکر مه کوه، زه به ستا په اجازه هم دا اوس روان سم. ما ویل سمه ده وروره، خدای پاماني مې سره وکړه. اختر محمد چې له دروازې وتلی مخ یې راواړوه. ویلې خورې ته تشویش مه کوه، د اسلام آباد لوړ هوټل دی، د غلو نه هیڅ مه ویرېږه، زه به بیرته ژر راوګرځېږم، د خدای په امان. هغه ولاړې. لږه شېبه وروسته چې زه لا په هوټل کې لاندې ناسته وم، ګورم چې اختر محمد په بیړه هوټل ته راننوتې. مخامخ زما میز ته راغلی. ما پوښتنې ته ځان جوړاوه چې هغه وویل خورې زه خو بیرته ځکه راوګرځېدم چې په لاره مې له ځانه سره یو چرت وواهه. ما ویل څنګه وروره؟ هغه وویل د موټرو تمځای ته لا نه وم رسېدلی چې یو پلان مې له ځانه سره جوړ کړي. ما ویل که تا یوازې پرېږدم نه ویل کېږي، کومه پیښه ونسي. کور ته مې ټلیفون وکړي، د مشر ورور سره مې خبرې وکړې. هغه زما د آواز په اورېدو حیران پاتې و. ویلې ته راغلی یې او موږ ته دې خبر نه دی راکړی؟ مخکې به دې ټلیفون راکړی وای چې هوایي ډګر ته موږ درغلي وای. ما ویل زما راتګ ناڅاپي غوندې وسو، تاسې هیڅ تشویش مه کوئ. ما ویل لالا تا او یوه نجلۍ در سره راولي. هغه بیا حیران پاتې و. ویلې نو په نجلۍ څه کوې؟ خو موږ څو تنه سړي به درسو. ما ویل یوازې ته او کومه لور دې در سره راوله، نور چاته هیڅ مه وایه. همدا اوس حرکت وکړي او ځان دې هوټل ته راورسوي. اختر محمد چې خپل پلان راته روښانه کړي، زما هم د هغه دغه سوچ او پلان ډېر زړه واخیستی. له هغه نه مې مننه وکړه. ورته ومې ویل وروره هغوی به راسره په تکلیف کې سي. ویلې نه خورې هیڅ تکلیف نه دی چې هر څه په تدبیر سره سرته ورسیږي. د هغوی راتګ به موږ ته ګټه وکړي. ما ویل نو چې هغوی راځي په هوټل کې به بله کوټه باید ونیسو. موږ دواړه د هوټل مشر ته ورغلو، یوه بله کوټه یې هم راکړه. په هوټل کې مې د لومړنۍ کوټې ترڅنګ بله کوټه هم ونیوله. موږ ویل که چیرې ضرورت ورته پیدا سي چې وروسته بیا د مشکل سره مخامخ نه سو. اختر محمد دویم ځلې ټلیفون وکړي. مشر ورور یې ورته وویل چې زه او لور مې او دوه د کاکا زامن څلور واړه د روان یو. ما ته اختر محمد وویل خورې ته په خپله کوټه کې یوه شېبه استراحت وکړه، زه به د هوټل مخې ته د هغوی انتظار کوم. هغه بیرون لاړې او زه په چپرکټ کې وغړېدم. سترګې مې پټې سوي وې، په سوچونو کې ډوبه لاړم. احمد سره مې سودا وه، څومره ښکلې جامې مې ور واغوستې، په خپلو لاسو مې د نیا کره ولېږلې، بیخي یې رانه سترګې نه ایستلې. ورته کتل مې چې د خدمتګارې سره په موټر کې کښېناستې، د سترګو په راب کې موټر په ناسو. پوهېږم چې په دغه شپه به یې ډوډۍ هم نه وي خوړلې، په یوه کوټه او بله کوټه کې به راپسې ګرځېدلې وي، د مورې مورې نارې به یې کړې وي. ناڅاپه په خیال کې مې ورمنډه کړل. هغه له لرې چغې وکړې. ما ویل اخ چې له خوبه را بیداره سوم. سپکه راپاڅېدم او په ځای کښېنستم. لیونۍ رانه جوړه سوې وه. دروازه ټک ټک سوه. دروازه چې مې خلاصه کړه اختر محمد ولاړ و. ویلې خورې هغوی راغلي دي. ما وویل ډېر ښه، دا دې درخلم. کوټه مې راکولب کړه او د هغوی لیدو ته ورغلم. لومړی مې د پاخه عمر سړي ته چې ږیره یې زیاته سپینه وه ستړې مسې وویل. بیا مې هغو نورو سره ستړې مسې وکړل. تر دغه وخته پورې اختر محمد زما په باب هغوی ته هیڅ نه وو ویلي. هغوی فکر کاوه چې دا به څوک یې. اختر محمد هغوی ته زه ور وپېژندم. ورته ویې ویل څنګه زما د نې خور ده او زه یې ورور یم. زما او خپله ټوله کیسه یې هغوی ته وکړه. هغوی په غور غور ما ته کتل او کیسې ته یې غوږ ایښی و. کله چې تر دغه وخته اختر محمد ټولې خبرې وکړې، بیا د هغه مشر ورور وویل لکه څنګه چې څانګې د اختري خور یې، زما هم خور یې، ته په رښتیا چې پښتنه یې. خوشحاله سوم چې بیرته خپل وطن ته راغلې. دا زموږ ټولو پښتنو لپاره افتخار دی. پیغلوټې نجلۍ د هغه لور وه، په دواړه طرفه مې ښکل کړه. ما ویل قربان د پښتنې خور نسم. اختر محمد وویل خورې ناوخته دی، زه هم دا اوس پېښور ته ځم. سبا ته که خدای کول ستاسې کلي ته ورځم. تا او ګلالۍ یو ځای په خپله کوټه کې پرېوځي. لالا به په هغه بله کوټه کې ځان ته استراحت وکړي. زه او دا هلکان به درنه ولاړ سو. ما ویل سمه ده وروره،
څنګه چې ستاسې خوښه وي هماغسې وکړه. موږ پاتې سو او هغوی ووتل. اختر محمد په دروازه کې بیرته راستون سو. ویلې خورې زه به بل سبا ته شپې ته ځان را ورسوم، تاسې فکر مه کوئ. ما ویل سمه ده وروره، څنګه چې پوهېږې هغسې وکړه. مشر ورور یې ورته وویل پورته چې تلې دوه تنه سړي در سره بوځه، نه بلده یې ځان ته مه ځه. اختر محمد او هغه دوه نور ورسره په بیړه له هوټله ووتل او لاړل. په دغه ماښام موږ درې واړه هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ښکته سو. ډوډۍ چای مو سره وکړې، د شپې تر ډېره سره ګډېدلو. ما د اختر محمد له وروره پوښتنه وکړه. ما ویل وروره د اختر محمد مېرمن به له تاسې سره نږدې وي که څنګه؟ هغه راته زما د پوښتنې په جواب کې داسې وویل خور جانې، څو کاله مخکې چې موږ اختري ته کوزده وکړه د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېدي. د رباني په وخت کې موږ له وطنه پاکستان ته راکډه سو. څه موده وروسته د اختري خسرګنۍ هم پېښور ته راغلل. له موږ نه 10 کیلومتره وړاندې اوسېږي. تګ راتګ سره لرو. موږ د یوه ټبره یو، هر وخت یو تر بله ځان خبره وو. د اختري شپې په سعودي کې ډېرې سوې. موږ خو لا وخته د واده نیت درلودی، خو له دنه خبره خرابه وه. 4-5 کاله یې کېږي چې د ټکي ته راکې نه لګېدی. اوس هم پرې زما باور نسته چې څه به یې راوړي وي او که یا. زه پوه سوم چې هغه ورته د پیسو په باب لا څه نه دي ویلي. ما هم ورته د هغه سره د پیسو په هکله څه ونه ویل، یوازې مې دومره وویل خدای مهربانه دی. ما هم هغه د خپل نکل له لومړۍ ورځې نه تر پایه تېر کړي. هغه راته حیران پاتې و. د ډاکوانو او توپکیانو په کارونو پورې یې لعنت وایه او د هغوی ډېرې ناوړې تېرې سوي کیسې یې راته وکړې. د شپې ناوخته پورې سره ناست وو. بیا خپلو کوټو ته پورته سو او بیده سولو. سهار له چای وروسته مې د اختر ورور ته وویل. ما ویل راځه لاله چې بازار ته ولاړ سو، څه سودا مودا به سره وکړو. زما په تن کې د 15 کالو پخوانۍ جامې وې. هغه لومړی زما جامو ته د لومړي ځل لپاره وکتل. ویلې ښه دي خورې لاړ به سو. په یوه ټکسي موټر کې د ښار منځني بازار ته ولاړو. په یوه دوکان کې مې ځان ته جامې او د هغه لور ته د جامو لپاره ټوټه څیرې کړه. هغه ته مې هم خړه رنګینه ټوټه واخیسته. هغه په جیب کې لاس وواهه. ویلې خورې جامې دي په ما حق دي، زموږ خور یې. ما ویل نه نه لاله، ستاسې جامې په ما حق دي. هغه خپه هم سو، خو پیسې ما ورکړې او جامې مو خیاطه ورکړې. سبا سهار 10 بجې مور سره واده کښېښوده. تر مازدیګره په ښار کې وګرځېدو. مازدیګر ناوخته هوټل ته راغلو. یوه شېبه مو په کوټه کې دمه وکړه او بیا لاندې رستوران ته راکښته سو. د ماښام وړۍ مو سره یو ځای وخوړه او له 1 ساعت څخه وروسته بیرته خپلو کوټو ته ولاړو. لالا په خپله کوټه کې ویده سو. زه او ګلالۍ په خپله کوټه کې سره پرېوتلو. سبا ته له چای نه وروسته لالا په جامو پسې ولاړې. د خیاط د دوکانه یې جامې راوړلې. له هغه نه پس د باندې په چکر ولاړو. د بڼ په منځ کې د اوبو فوارې له لرې ښکارېدې. شاوخوا ته یې اوبه شیندلې. ډول ډول ګلانو، د راجګانو او نورې زینتي ونې په باغ کې ولاړې وې. ځای پر ځای نجونې او ځوانان په ګلونو کې سره ګرځېدل. د مینې او محبت خبرې یې کولې. زما یاد ته هم پخواني یادونه راغلل. یوه ښه شېبه فکر او سوچ واخیستم. ګلالۍ هم د بڼ د ګلونو نه کمه نه وه. غټې اوږدې تورې سترګې، تور اوربل، سور او سپین مخ، دنګه ونه چې ایله یې د پیغلتوب هوا په سر کې ګرځېدله. لکه د غرو غرزنۍ غوندې په ګړندۍ روانه وه. نارینهو ته به یې هېڅ چندان نه ورکتل. سر به یې ښکته اچولی و او روانه به وه. په لږ وخت کې راباندې دومره ګرانه سوه چې له ځانه مې نه سوی بېلولی. تل به مې خواته کښېنوله. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې برخې د الله په امان.